په دې ملک یو ډله د وابیان ورته وي، دومره خو اوس پوهېږي، وابیان ورته وي. دغه وابیان داسې خلق دی چې که تاسو ته تپوس وکړئ چې ته د چا په مذهب یې، نو دی به وایي چې زه د هیچا په مذهب نه یم، زه برای راست اخذ کوم د قرآن او د حدیث نه. لیکن طور و طریقې د دوی چې دي هغه ټولې د شوافعو دي. بیا دوی په دې خپل تشدد کې دې حد ته رسېدلي دي چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته جاهل وایي، او دا وایي چې امام ابو حنیفه په حدیث باندې اډو پوهېدو نه. نو دغه خلقو او د امام ابو حنیفه د مسلک د خلقو په دې کې اختلاف چې امام پسې چې مقتدی ولاړی نو هغه ته الحمدلله ویل پکار دی او کنه دی پکار. حدیث کې راغلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاتحه خلف الامام ویل دا. د احناف مذهب چې داده چې فاتحه خلف الامام نشتا، داغي جواب داده چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په حدیث څنګه پیدا دا سه پایمای مجتهدینو کې اډو څوک تیر شوی نه دی. پیغمبر چې د امام نرستو د فاتحه متعلق فرمایلی دي داو تعلیما للقوم، دا معامله هم و په ابتدا د اسلام کې د پاره و چې صحابه او فاتحه زدش. اما رستو چې تعلیمات اسلامی په صحابه او کراله او د قرآن او د حدیث مکمل عالمان شو او دین بالکل اخیری سټیج ته ورسېدو، نو بیا هغې نه رستو فاتحه خلف الامام نوا او نه صحابه ویلا. تحاوی تاسو وګورئ په دې باندې د دنیا دلایل دي. اوس شوافع دا وایي چې تاسو څنګه وایي چې امام پسې الحمد نشتا؟ حدیث کې راغلی دی لا صلاة الا بفاتحة الكتاب. لا صلاة لا نفی جنس ته، جنس منز نه کیږي چې هغې کې فاتحه او نشي لسته. نو تاسو څنګه وایي چې امام پسې رسته الحمدلله ویل نشته؟ احناف وایي چې نه، لا صلاة کې لا دا د پاره د نفی د کمال دی. پیغمبر غرض دا دی چې لا صلاة منز نه کاملیږي چې تر څو پورې پکې فاتحه او نشي لسته. ځکه چې لستل د فاتحې چې دی په منز کې دا واجب دی، نو منز نه کاملیږي چې تر څو پورې پکې فاتحه او نشي لسته. د لا صلاة دا معنا نه لګویا چې ترستو امام نرستو الحمد وایا، ځکه چې دې سره بل حدیث معارض دے دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر فرمائی چھے من کان له امام فقراءت الامام قراءت له. سوک چھے امام پس ادرے دا نو دا امام قرات چھے دے دا دا مقتدی قرات. مدینہ منورہ کی یو مصری مدرس ماتا ہوئی چھے من کان له امام روایت چھے دے. حافظ ابن حجر وایي چې دا روایت ضعیف ده. ما ورته وایي چې حافظ ابن حجر چونکه شافعی دی نو د خپل مدعا د پاره دی روایت ته ضعیف وي، روایت ضعیف نه ده. صحیح روایت ته چې څوک امام پسې ودرېده نو د امام قرات چې ده ا د مقتدی قرات. بل روایت ته چې چا امام پسې قرات لستو نو د ځنکدن په وخت کې به د دې سړي جبه ته یو کلمه به ورته نه نصیب کیږي. چا چې امام پسې قرات ولست نو امام پسې با چپ ولاړ. دغه اصحاب ظواهرو یو لوی ډله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې رااله او ویلی وجنو. امام صاحب ورته وی چې ولی وته وی چې رستو امام پسې بسوک الحمد نه وی ته. امام ابو حنیفه ورته فرمایل چې هلکه تاسو خو ډېر خلق یې، زه ټولو سره خو باس نشم کولی، ټولو سره زه باس وکړم. یو کس منتخب کړي چې هغه سره زه باس وکړم.
داغه ګټه بس تاسو ګټه یو داغه بیلات به تاسو بیلات ویل ډېر خط یو لوی عالم پکې وکړو ویل دا به در سره باس کوي امام صاحب فرمایل چې دې سړی وګټل نو تاسو ټولو به ګټلی ویل اوسه او ویل کده بیلو دا وی کده بیلو دا مونږ ټولو به بیلی دي با امام صاحب صادر په وګوا چلو روان شو ویل ولی ویل تاسو په خپل ثابت کړه چې امام پسې الحمد نشتا تاسو ویل وی مونږ کله ویل دا سړی چې تاسو مشر ک نو د ګټه تاسو ګټه او د بیلات تاسو بیلات نو د امام الحمد تاسو الحمد او د امام نه الحمد تاسو نه او تاسو په خپل ثابت من کان له امام پیغمبر ویل امام پس چې ودرې دي او تاسو لن عقلی دلیل درته وي اگر چې دا د امام ابو حنیفه قیاسو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه غوند عقل په دنیا کې پیدا نشي عقلی دلیل درته وي مقدمه خو تاسو ډېری کړی کچرو کې چې وکیل دی نیولې او دنن عدالت کې پیش جج سره نو وکیل دیم لګیای تا د پاره باس کوي او تم لګیای کدی خو په پوهیږي کنه وکیلم لګیای تم لګیای که وکیل لګیای او تا خبر اوکړه نو ځان لدی کار وکړو عدالت نه بار څه چې جیل ته باندې واسطي چې ستاسو کار دی چې وکیل لګیا دی او تا عدالت کې خبرو کې تا کنټمپټ اف کورټ وکړو توهین عدالت ته وکړو جیل ته باندې واسطي نه چې وکیل دی ونیو تب چپ ولاړ او کار د وکیل دی غټي او کبيلي بینه هی دغه سي مثال جمعه ته چراله او تا امام په سنیت تړلو نو تا د خپل مقدمو وکیل امام اونیو وکیل دی اونیو نو وکیل به مخ کې لګیای او تب اور پسې چپ ولاړ او کتم لګیا شوې نو تا توهین عدالتو کو ستا انجام بجیلی نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او فرمایل چې امام پسې څوک ولاړی اب قرت نه وای اب چپ ولاړ دا اختلاف د احناف او د شوافی او په منځ کې ډېر سنگین اختلاف د دې سره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې وفات شو د اختلاف ته ګوره نو امام شافعی به د قبر تراتلو د زیارت به کول امام شافعی وایي چې زما مذهب داو چې ما به په منځ کې رفع الیدین کول داسې ولاړ الله اکبر خو چې د امام صاحب قبر ته ورالم او 2 رکعات نفل به مې کول نو ما به رفع الیدین نه کول ولی ځکه چې د قبر والانا مال حیا براتله د مذهب دا نو چې رفع الیدین کوا نو دیو جن دنه به حیا کولا نو ما بس خپل مسلک د قبر سره پرې اختلاف د مسائل وګوره او احترام د زړه وګوره مونږ مليان به اوس داسیو کوم مولا سره چې زمهورانی او هغه مرشي زبداغه قبر ته ورشي یا زبداغه قبر سره خپل مسلک پرې دمنه عزیزانو امام شافعی به مونږ کوم ځنه پیدا کوو امام ابو حنیفه به کوم ځنه اوس خوار سلاړو بویا وړ ارشی د ذاتیات او رنگ اختیار کړي ارش حقائق د دین چې دی هغه مونږ نه ووت روح د دین مونږ کې نشته دی وې چې د شیاګانو مارکوتا کلاشن کوپونه راغلي نو تاسو په ایمان وایي چې دوی په کلاشن کوپ چرته ډزم کړي یا د کلاشن کوپ چلولو چل هم ورځي دا غریبان خو د کشمیریانو رونه دي کشمیریانو پاس ټوپکې خو لاندې راکوشي کمانډر ورته وی چې ډس کرو نہ اوپر وہ دب چڑھے گا تو خود بخود ڈس کرے نو یرے گئی ماں ددی کارتوسونه پوچ دی ددی ټوپکی پوچی دی ددی نلای چاو دی دی ډز نشي کم سړی چې ډز کوي هغه ځان نه وي ما ته د مرګرو نه احتجاج دی چې دوی د داسې ډز
کدوی کولای شو نو دا داس به نه کول. تاسو پوه شئ په خبره؟ فکر مکوئ. علما په هر زمانہ کې نډر خلک، کم علما چې ډرپوک دي یا د ضیاءالحق صاحب سوري لاندې ناست. علما په هر زمانہ کې نډر خلک دغه څه ګن پکې رانه اوسي، بیا چې پولیس لاټي چارج وکړي بیا وایي هغه د کافر او دغه څه چلي. عزیزانو ماته سهار یو سړي ووې چې تاسو څه دی ای ایس پی دی که ډي ایس پی دی دې پسې شوي دی. ما وی چې زمون سړیتوب ته مو ګوره، زمون او د حکومت سړیتوب ته مو ګوره. وی چې اغي خدا منله چې مونږ غلطي کړې ده. ما وی مونږ په یو سنت عمل کوو. ما خبرو تم غوږ دی. په جنگ احد کې وحشی نامه وا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر حضرت حمزه داغنه غوګونه پریکړه، شونډې ته پریکړې، لاسونه ته پریکړه او داغه مصلح وکړه. دا وحشی څه زمانہ پس راغه د سردار کونین صلی الله علیه وسلم مجلس تا او د خپل بدونه توبه وویستا چې ما بد کړی، زه مسلمانېږم او د خپل غلطه اعتراف کوم. پیغمبر ورته فرمایل چې ستا توبه قبول ده، ستا اسلام هم قبول ده، خو زه چې په کومه لار روانم نو زما مخې له مه راځه، ځکه چې زه تا ته وګورم نو ما ته د تره هغه پرې کړي لاسونه او پرې کړي غوږونه او پرې کړي شونډې را یادې شي. نو طبیعت بشري نه پیغمبر هم بې نیاز نه و چې هر څه دې قبول دي، خو زما مخې ته مه راځه. مونږ صفت غیور نه معطل کوو، نه د نوکرۍ نه وباسو، نه یې څه کوو. 44 یونینونو د پیښور شکایت کړی دی د دې خلاف. 84 یونینونو. مونږ صرف دا وایو چې دغه ځای نه په بسم الله بوځئ. لاهور کې ډي ای جي کوي، په کراچۍ کې آی جی پی کوي، خو مونږ نه مخې نه لرې کا، ځکه چې دته زمونږ دا ملګري وګوري نو د دې ځای نه چې سرمنې په لاټیانو تلي دي مونږ ته رایاد دې هلکانو چې ما ته دا ځای نه وښود نو ما ظالمانو داسې مټمټي ګزارم کولو چېرته کافر هم را ایثار کړي څه. تاسو خیال راغی خو ناره یې والې وه د ښار خو نارې عادت دی. لکه دا ګوره قاري صاحب اوس مخې سره بیا چې هله ګوره شهید هم شو. تاسو خیال راغی ناره یې وواله نو څه چلو شو. نو دې وجې نه عزیزانو مونږ د پرمن چغې وهو که دویم جلسې پورې زمونږ مطالبه منظوره نه شوه نو بیا به مونږ د حکومت پرمن ټکی نه منو. نعرہ تکبیر، تخت ختم نبوت. عزیزان دین زیات پرمن څه کېدی شي چې په 40 کاله د پاکستان په دور کې د پیښور په فضا کې شیعه سنی سوک سپېړې ته مونږ خلک پریښي نه دي. ټیک ده، سوک سپېړې ته دین زیات پرمن څه کېدی شي. زه سره د دې چې زه د ضیاءالحق د حکومت دشمن اول یم، دشمن اول زه د ضیاءالحق د حکومت یم. دا پرون چې د ډاکټر صاحب دی وی چې شریعت بل نه مني کافر دي. شریعت بل چې څوک نه مني یقیني کافر دي. خو چې د شریعت بل کومه اسمبلی نه مني
او داغه تالی څوک فټي غم کافر د سینټ تالی سات او شرمېدلي منبرانم کافر دي تاسو خیال راغی د سوري لاندې ناشته د سینټ او د ایم خپل تعلیم ساتي او عوامو تپسترګو کې خاورې اچي چې علما شریعت بل پیش کړی دی شرمېدلو تاسو د سټو ګړوبي په نه چول چپکه مخله د شریعت بل نامه علي بل واوره شریعت زچانا غواړم هغه منبرانو نه شریعت غواړم چې کومه پرون په کراچۍ کې دوه پیټه شراب ور سره نیولې دي هغه منبرانو نه وزیرانو نه ز شریعت غواړم چې کومه پایوبیا کې پرون بربن خزو سره نیولې هغه نه ز شریعت غواړم او وی څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي څنګه مسلمان چې کارونه د اغیار کړي کرټول د یزغو کړي بیا ته تما د گلزار کې کری ازغي او تما ته د گلزار کې دیکھو ګوره پرون د ضیاءالحق صاحب ریفرنډم په پرچې سلی کړي تاسو اسلام منئ لاندې لیکلي ها یا نه ها یا نه اوس چې دا پرچې بجلیګر مولا ته راغلی و او ما ته لیکل چې بجلیګر مولا اسلام منئ نو ما بلاندې ها لیکل کنه خو زه په هغه ورځ او تختیدم پټ شوم د بډابېرې مېرې ته ځکه چې دې پرچې نه یارېدم چې څنګه چې دا پرچه څوک راکړي لاس کې چې ته اسلام منئ کمنی نو لاندې ولیکل چې ها او کنه منی نو لاندې ولیکل چې نه خلق ولیکل چې ها اسلام منو او چې پرچې راټولې شوې دوی چې زه 15 کالو له صدر شوم ویلې ته ریفرنډم خدا شو کبلا بلاوا زه 15 کالو له صدر شوم دینه معلومه دا شو چې زمون صدر صاحب دا اسلام دی نو دی مولیانو ته وایا چې تاسو اسلام د اسلام نه غواړئ د اسلام نه اسلام غواړئ بیا دا ستا قومي اسمبلی چې دا دی پرون د دې قوم نه د اسلام په نوم ووټ اغستی او کنه دې اسمبلی پرون د قوم نه د اسلام په نوم ووټ اغستی نو تاسو د سینټ ممبران دی ممبرانو نه اسلام غواړي خو دوی خو پرون د اسلام په نوم ووټ اغستی خلکو نه دی صدر صاحب ته شریعت بل پیش کړي چې دا مجسمه د اسلام ده چې بیا دوی نه مني دا اسمبلی نه مني اسلام او په ملک اسلام نه راولي او دا صدر نه مني اسلام او په ملک اسلام نه راولي نو د سینټ نه او د منبرای نه استعفا ورکړي او راځي چې د کفر فتوا تیار کړو په دې ټوله ولګو تاسو خیال را ځکه چې اسلام څوک نه مني کافری کوي ایمان خدا دې کوي کنه دا عوام د ګډورونه دي خپکهږي ما قسم په خدای دې نن ما سرم خان دی د سرم خان دی بل سره وکوس وزیر په دې قصه خانه راغی تاسو به دا خار خسته کولو ګورئ پرون تاسو خار نو خسته کړي چې د کامیاب دورې نه راغی د امریکې نه راي وړڅ سمولي ده او خدای دې خپل غسخاویانو باسا د کمیټې لکونه روپۍ د وزیرانو په استقبال لګي چواړې نشتا وانه ماته سرکه ماته کوسه ماته او بنشتا 25 روپے ماوار د کمیټې د وبو بل چا کړو نن وګوره نن بجلی در باندې نور اگرانای ستاد ملک چپشا ستاد ملک پیداوار هغه لاندې بتنه شکه ناشته غریب سړی په پکی لاندې نکینی چې باد په ولګي بجلی در باندې نور اگرانای اوره در باندې یو ټیډي پیسې چینی ارزانه کی او 10 روپے بورا اوړه در باندې ګران کی تاسو مونږه
بنی اسرائیل جوړ دي. بنی اسرائیل یو عذاب ختم نه چې بل را باندې نازل شي، بل نه ختم نه چې بل را باندې نازل شي، بل ختم نه چې بل را باندې نازل. قسم په خدای دې زما خو عقل کار نه کوي. دا قوم دې د زړې ګډې غوندې ما سرم به ناری وي، بل سرم به ناری وي، که وزیران راشي هغې سرم به ناری وي. د دې په مزاج نه پوهېږم، خو آخر کې سوچ دا وکم چې ستا څه کار دی د خدای د دنیا ته ذمہوار خو نه، خو چې څومره دې وس کېږي لګیا اوسه، او چې وس دې نه بیا چېرته غلی کښېنه. تاسو خیال راغلی؟ نو عرض مې دا و عزیزانو چې دا مطالبه زما د دې ملګرو چې دا حکومت ته په سوړ غوږ باندې فوراً دا منظوره کی، که منظوره نه کړه او د پیښور فضا خراب شوه، ذمہوار به دوی وي، ذمہوار به دوی وي. پاتې شو شیعاګانو تره مونږ دلته وخت تیر کړی دی، عمر هم سره تیر کړی دی. زما عقیده د جګړې نه ده، زما عقیده شیعو سره د باس ده، باس ده، د دلایلو ده چې راځئ چې سره خبرې وکړو. خدای بندگانو که په ټول کال کې په دا 10 ورځو کې سینه والو کې جنتي، نو خدای پر راستۍ چې زه خو ورسره کمیس څه کوي چې پرتوګه مباسمه. راځئ و جنت پسې ګرځو که نه؟ راځئ. بله خبره مې دوی ته کړې وه چې هلکه خبره واورئ، یعنی دا جنت په دې شیعو کې صرف د غریبانو خوښ دی، د شیعو د ملیانو نه دی خوښ، یا د شیعو د مالدارو نه دی خوښ. هغې ورسره سې په دې فوټ پات رواني او د غریبانو په ځان رایخي. صاحب دا سرمنې ځان نه یوسي. نو ما خبره په دلیل کوو، که دا ثابته شوه چې دې سینه والو کې جنت ته یا جلوس ویستو کې جنت ته، که نه جي ما زه شیعه کېږم، ځکه چې مونږ خو ګرځو جنت پسې که نه. او که نه دا شی کې جنت نه دی. خو ګورئ 72 کسان د خاندان رسول په کربلا کې او د زرګونو فوج په مقابله کې 72 کسانم توره نه وه غورځولې. شاه قاسم د ډومبۍ شپې ناوې پرېښوه او توره یې راواغېسته، ځان یې کباب خو د بل ورمېږې وواله. تاسو 1400 کال وشي چې په ځان رایخي دي، بل چا له ټپ ورنه کړو. نو زه دوی ته دا وایم چې هلکه ستاسو زمونږ ورورولي ده، دا واورئ. وہی سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو، زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو. حیدر خیبر ولیکن بازو حیدر نہیں، شمر لاکھوں ہیں مگر شبیر کا لشکر نہیں. راشد شبیر لشکر بول ما تا تیر ډیپټي کمشنر وې ویل تاسو د شیعو منځ کې څه اختلاف ته مالی څه نه ویل څه خو به مالدا اختلاف ته چې زه د دوی 12 امامان منم، که 12 سورہ سلیریش کی منم ہے، که سلیریش ته ډبل کی 48 کی زه منم. نو زه د دوی هر څه منم، دوی زمونږ 3 امامان نه مني، نو ګرم دوی دي که مونږ یو. زه تاسو انصاف وکړئ. شیعه چې خپل مشر ورته وایي زه منم، دا دی چې چاته مشران وایي زه هم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. زما موز نه کېږي چې ما په خاندان رسول درود نه ویلی، نو زه ستا هر څه منم او ته د زارو ګوټ ما دپاره شونډو ته نه شې وړی، نو وران ته یې که زه یم. فسادیان مونږ یو، فساد مونږ کوو. نو زما عزیزانو نن جلسه خو خیر د دې خبر ونه، پرمن فضا د پیښور که خرابېده نو ذمہوار به حکومتي، ذمہوار به څوکي، ذمہوار به حکومتي. اوس جلوس بھئی کتو تک چوکیاتگارہ پورے بازیزانو پورمن جلوس یو ټکی در تبل کوم. پورمن ټکی زه دې دپاره کوم چې مونږ له څوک راځي نو دا د علماو ملګري او دې سره وابسته خلک ټیک ده، چې سبا حکومت دا ونه وایي چې ستاسو ملګرو کې شرارتیان هم شته. زه چې زمونږ مطالبه و نه منلی شوه نو دا پرمن خلق به بیا ورته وښیم چې شرارت خلق داسې کوي. تاسو خیال راغی
نو اوس به دوی مخ کی او پرمن تور باندې به چوکیادګاره پورې جلوسی الته بیا دعا وشي او ټول به رخصت شي. د جلوس قیادت به مولانا بیجیګر صاحب په خپله کوي. په دې صورت خو پوه شوي ما چې څه ووې پې پوه شوي دا باز عزیزانو ستاسو د عقل نه بالاتر دی